د ننګرهار والي مسؤلینو او ولسي وګړو سره د بیلابیلو مسایلو د حل په موخه ولیدل. د ننګرهار والي حاجي ملا محمد نعیم اخوند د ولایت مقام په مقر کې د یو شمېر ادارو مسؤلینو سره په لیدنه کې د دوی د ترسره کړیو کړنو او اجراتو راپورونه واوریدل او د ګڼو مسایلو په حل کې ورته لازمې سپارښتنې وکړې. د ننګرهار حوزوي روغتون مسؤلین وایي د تورخم له لارې تر بندېدو وروسته یې په تیرو 3 میاشتو کې سلګونه پیچلي عملیاتونه ترسره کړي. دوی وایي په دغه عملیاتونو کې هغه پیچلي عملیاتونه شامل وو چې مخکې به یې ناروغان د درملنې په پار نورو هیوادونو ته تلل. اخوا عملیات شوي ناروغان خوشحاله دي چې په خپل هیواد کې عملیات او درملنه شوې. د ننګرهار شینوار ولسوالۍ اوسیدونکي په دغه ولسوالۍ کې د بیلابیلو رغنیزو پروژو له ترسره کېدو خوښ دي او له مسؤلینو غواړي چې په رغنیزه برخه کې د ورته لا زیات کار وشي. په ورته وخت کې د شینوار ولسوالۍ مسؤلین ولسونو ته په بیلابیلو برخو کې د رغنیزو پروژو د ترسره کولو ډاډ ورکوي. یو شمېر ننګرهار میشتې له ځوانانو غواړي چې په قاچاقي لارو د نورو هیوادونو ته نه ځي ځکه لارې سختې او د سر په بیه تمامیږي. دوی وایي ډېری ځوانان د مجبوریت نه بلکې د سیالۍ له مخې نورو هیوادونو ته ځي چې په لارو کې بیا له ګڼو مشکلاتو سره مخامخ کیږي. او ننګرهار کې 1550 ځوانانو ته په وړیاو تخفیف سره د زده کړو زمینه برابره شوې. د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارې امریت له لوري سږکال 1550 ځوانانو ته په خصوصي پوهنتونونو او انسټیټیوټونو کې په وړیا ډول او تخفیف سره د زده کړو زمینه برابره شوې. د ځوانانو امیر قاری محمد اسف ظاهر وایي چې د ځوانانو فکري، مسلکي او حرفوي روزنې ته په دې برخه کې ګڼ شمېر پروګرامونه پیل کړي او تمه ده چې راتلونکي کې به دا برنامې لا پراخې شي.